السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه سلمان جان یم. تاسو خبر یې چې په مری کې د واورې د لاسه او د ټریفیک جم کېدو پس 14 کسان په حق رسېدلي دي. په هغې واقعه باندې ټول ملک چې دی هغه ډېر د خفګان سره مخ دی. خلک ډېر زیات خفه دي په داسې واقعه باندې. خو تاسو ته پته شته چې په چارباغ کې هم نن یوه بده پیښه مخې ته راغلې ده چې په هغې کې په یو کور کې 3 ماشومان په حق رسېدلي دي او د هغوی مور د بېهوشۍ په حالاتو کې هسپتال ته رسولی شوې وه. نن په ملک کې د مری د واقعې د لاسه ډېر خفګان دی. نو په سوات کې چې نن په چارباغ کې په کوم کور کې قیامت راغلی دی، په دغې حوالې سره به زموږ سره د چارباغ نه ویس کرم سواتي خبرې کوي. ویس زموږ کتونکو ته لږ تفصیلات ورکا او دا ورته ووایه چې دا سویمه ورځ د مسلسل په سوات کې داسې واقعه مخې ته راځي. تاسو زموږ کتونکو ته په دې حواله سره تفصیلات ورکړئ. جی بالکل سلمان دادا، په سوات کې چارباغ کې نن یو ډېره افسوسناکه واقعه راغله چې د ګیس لیکیج د وجې نه په چارباغ محله نوراني چم کې نن 3 ماشومان چې دی نو هغه وفات شوي دي. په هغه ماشومانو کې یو ماشوم دی او 2 چې دی نو هغه ماشومان دي. سلمان دادا په دې کمره کې چې کوم ګیس لیکیج د وجې نه ماشومان مړه دي، په دې کې 4 تنان په دې کمره کې موجود وو چې 3 دا ماشومان او یو یې مور وه. مور چې دی نو موجودانه طور بچی د بېهوشۍ په حالات کې هسپتال ته منتقل کړې وه. اوس دا خبرونه هم افواګانې چلیږي چې آیا مور یې مړه ده یا څه صورتحال دی. نو مور چې دی نو هغه اوس باقاعده طور په هوش کې راغلې ده او خپل کور ته چې دی هغه راواپس کړی شوې ده. سلمان دادا تاسو ته د یاده هم دا وي چې نن کال یو نیم کال مخکې د دې ماشومانو پلار چې هغه په محکمې پولیس کې په موټروي پولیسو کې چې دی نو هغه خپل ذمهداریانې چې دی نو هغه ترسره کولې چې په دوران ډیوټۍ هغه ګاډی وهلی او شهید کړی شوی. یو نیم کال مخکې د والد صاحب چې دی نو هغه وفات شوی، اختر علي چې نوم دی. تقریبا د عمر د 35 سال و چې هغه چې دی نو هغه هم وفات شوی دی او دا 3 ماشومان وي چې هغه نن چې دی هغه وفات شي. سلمان دادا دې سره سره د دې ماشومانو چې کوم فیملی ده د ایجوکیشن سره هم ریلیټډ دي چې دې ماشومانو نکاح د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه ریټایر دی محمد زنین استاد صاحب. دغه رنګې د دې ماشومانو تره فی الحال اوس هم په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ریاض استاد صاحب. ویس کرم دا راته ووایه چې په سوات کې د موسم اوس څه صورتحال دی؟ سوات کې د موسم صورتحال نو په سوات کې خو یخني هم ډېره زیاته ده او بیا د نن ماسپښینه پورې چې کوم خاریه علاقې دي په هغې کې باران چې دی نو هغه شروع او د مرمجبه، کالام، مهودن، اترول، ګبراج، شنګلام، یادم پای کې د واورو سلسله شروع او تر دې دمه چې کوم اطلاعات کې نو په کالام کې هم او په مرمجبه کې هم چې دی نو هغه سیلګري چې دی نو هغه پساو شوي دي. خو د محکمې پولیس او انتظامیه او بیا ریسکیو 1122 چې کوم اهلکار دي هغو لګیا دي او د سیلګرو چې دی نو د هغو د راویستو کوشش کوي او هغو سره چې دی نو هغه امدادي سرګرمیانې جاري دي. د مری چې کوم صورتحال دی هغه تاسو ته پته ده چې هلته پکې چې دی نو ډېر خلک چې دی نو هغه وفات شوي دي. خو دلته په سوات کې دا صورتحال لا نشته. خو دلته کې چې دی نو انتظامیه چې دی هغه لګیا ده او خپل حرکت او خپل سرګرمیان چې دی نو هغه جاري ساتي چې سیلګري چې دی نو با حفاظت طریقې سره چې دی نو دغې سیاحتي علاقو نه راوباسي. تر اوسه پورې اوس هم دا اطلاعات مخې ته راځي چې نور سیلګري چې دی نو هغه سیاحتي علاقو ته نه پرېږدي او کم سیلګري چې هلته په سیاحتي علاقو کې چې دی نو هغه پساو شوي دي د هغو د راویستو کوشش کولی کېږي.